نن موږ د پروټین په اړه خبرې کوو چې ستاسو د عضلاتو د جوړولو او رغولو اصلي بنسټ دی. که تاسو غواړئ قوي عضلات ولرئ نو باید پوه شئ چې بدن مو څومره پروټین ته اړتیا لري. د یو ورزشکار لپاره پروټین د بدن د زیانمنو حجرو په ترمیم کې اساسي رول لوبوي. راځئ وګورو چې ستاسو بدن د هر کیلو وزن په بدل کې څومره پروټین غواړي. که تاسو عادي تمرین کوئ نو د هر کیلو وزن لپاره 1.5 ګرام پروټین کافي دی. خو که غواړئ د عضلاتو حجم زیات کړئ د اندازه 2 ګرامو ته رسولی شئ. د مثال په توګه که ستاسو وزن 80 کیلو وي نو هره ورځ 160 ګرامو پروټین ته اړتیا لرئ. تاسو باید دا مقدار د ورځې په اوږدو کې په څو برخو ویشئ. راځئ د پروټین تر ټولو غوره او طبیعي سرچینې وپېژنو. د چرګ سینه او سره غوښه د پروټین تر ټولو غني سرچینې ګڼل کېږي. سمندري کبان نه یوازې پروټین بلکې ګټور غوړ هم لري. هګۍ د ورزشکارانو لپاره یو بشپړ خواړه دی چې باید په خپله غذا کې شامل کړئ. مستې پنیر او تازه شیدې هم ستاسو د عضلاتو لپاره ډېر ګټور دي. دا هغو کسانو لپاره چې سبزیجات خوښوي نسک لوبیا او نخود غوره سرچینې دي. د کدو تخمونه او د لمرګل تخمونه هم په زیاته اندازه پروټین لري. تاسو باید له تمرین وروسته سمدستي پروټین لرونکي خواړه وخورئ ترڅو عضلات مو ژر روغ شي. خپل بدن ته د عضلاتو د جوړولو لپاره سم مواد ورسوئ ترڅو خپلو موخو ته ورسیږئ. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ د سپورت پلیلیسټ وګورئ.